چې ګرانو کتونکو السلام علیکم. په نننی خصوصي گفتگو کې زه تاسو ته هرکلی وایم. سکرین باندې تاسو ته ښکاري ما سره د میجر جنرال انعام الحق صاحب د ستعارف محتاج نه دی که د پاکستان، افغانستان، د ایران یا د دې خطې چې کوم صورتحال دی وخت په وخت باندې کمنټري کوي او لیکل هم کوي مختلف اخباراتو کې. تاسو آرټیکلز هم ګورئ. جنرال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مساء څنګه تاسو ښه خیریت ده؟ جی ډیره مننه. د هغه ورځ ګروپ کې یو غپ شپ چلیده نو تاسو پکې یو خبرو کړه ملګری په خپم شو چې دا کومه پروپاګاندا د افغانستان نه ده نو دا یو نیکسس جوړ شوی دی اوس په دې خطه کې او خاص کر انټي پاکستان چې باغې کې انډیا، افغانستان او اسرائیل چې کوم دي دا په یو پیج باندې دي. نو د دې نه جنرال صاحب تاسو څه مطلب؟ نو اصل زه خو یو خبره کوم هغه ورځ ما دا خبره کړې وه چې ورورولي د افغانستان د پاکستان په منځ کې ګاونډګیري ده، همسایګي ده، تاریخ یو دی د ایتنیسټي ده، سیکټریان هماهنګي ده. مې دا ټولې خبرې خو په خپل ځای باندې ټیک دي، خو زه خپل ځان دا کړم چې خبره ډېره په مخه وتلې ده زما په خیال او په دې مخه وتو کې هغه یو دغه یو د اردو یو متل دی چې دا حبیلي دی که دا بغض ماویه ده. نو زما په خیال دا حبیلي نه ده، بغض ماویه ده. د افغانستان امارات چې کوم دی کوم قسم پالیسي هغې د پاکستان باره کې دغه کوي یا کوم قسم هغې عملي اقدامات کوي نو زما په خیال دا د دې غندنه پکار ده او دا به هغې ته هېڅ قسم فایده نه رسوي او دې وخت کې چې هغې کوم صورتحال دی هغې په کوم طریقې سره روان دي هغه د انډیا ژبه وایي ټول هغه د انډیا د اسرائیل په سازشونو باندې انوالو دي. نو دا زما نه ده خیال چې دا به په دې خطه کې د دواړو هېوادو په منځ کې د ګاونډګرۍ لپاره ان د لانګ ټرم څه فایده دغه کړي. د افغانستان پاکستان باندې داسې پنشنګ ډیپنډنسیز شته چې هغه به افغانستان همیشه د چا خبره پاکستان ته تر څه حده پورې ډیپنډ ساتي. نو زما په خیال د دې خبرې امارات الله اسلامي امارات الله ادراک پکار دی او داسې کار نه دی کول پکار چې د هغې سره دا شخړه چې کومه ده یا دا جنرال صاحب که تاسو ګورئ هغوی ته ګوره غټه پیدا ده چې دا وخت څوک په افغانستان خبره نه کوي چې هلته کې څومره خلک قحط سره مخ دي، د خلکو څه ژوند دی څومره سخت دي، په هغې خبرې نه کوي خو ټوله میډیا په دې باندې انګیج کړې ده، په دې باندې مصروفه کړې ده چې پاکستان کې حالات خراب دي، پاکستان کې اسلام مسله ده، پاکستان کې د ټماټرو، د الوګانو، د کچالانو، د سیمټو مسلې دي. تاسو ټول افغان میډیا وګورئ که بهر ناست دي او که دننه دي چا سره د افغانستان فکر نشته. جنرال صاحب صرف د پاکستان باره کې خبره کوي. نو دا خو د هغوی ډېره لویه کامیابي نه ده. تاسو ته نه ښکاري د طالبانو اصل د پښتو یو متل دی وایي غلبېل راپاسې کوژې ته وایي چې تا کې دوه سوري دي. نو غلبېل خپل سورو ته نه ګوري خو دا فالس نریټیو ته څه وخته پورې سړی کولی شي. دا فالس نریټیو د دې سټینګ پاور ډېر زیات نه وي او دا تر ډېر وخته پورې نشي چلېدی. دا کم قسم چې کوم اډینس دی د دې نریټیو لپاره افغانستان سایډ ته یا ساده پورې د پاکستان انډیا سایډ ته لږ وخت د خلکو ته دا خبره په ډاګه شي چې یاره دا د افغانستان څخه دروغ ویل کېږي او دا یو ډایورژنري ایکسرسایز دی چې په هغې کې زموږ د سوچ یا زموږ د توجه چې کومه دا د اصل مسلونه دی اخوا کوي. اصل مسلې هلته دا دي چې هلته قحط دی، هلته افلاس دی، هلته تعلیم کمی دی، هلته د زنانو حقوق نشته دی، هلته د انساني حقوق پاسداري نشته دی، هلته ګاونډ سره د ښو تعلقاتو څه کنسپټ نشته دی، هلته په اسلام باندې مکمل طور سره صحیح طور سره هغې په سپریټ باندې عمل نشته دی، هلته د منځ کې دننه ټرایبل کلیویجز دي، اختلافات دي. نو دغه خبرې دي. نو زما خیال دی چې دا اماراتو دپاره دې وخت کې هغې سره بل څه آپشن نشته دی سوای د دې نه چې هغوی د پاکستان خلاف پروپاګنډه کوي یا کله کله د ډیورنډ لاین دا مسله راوچته کوي. نو دا ټول یو پریشر ټیکټکس دي، ډایورژنري ټیکټکس دي او ان د لانګ ټرم د دې سټینګ پاور نشته دی. د چا خبره حق چې کوم دی یا رښتیا چې کوم دي هغه په خپله باندې خپل لاره ادا کړي یا د وایي دا خبره ملک خراب روان کړه او بدنام کار نه شو. نو خبره دا ده چې څه وخته پورې دا شی چلېږي دغسې بټ ایټ د اینډ اف د ډے د ټروت ول میک اټس اون power felt, the truth will come out. جی جنرال صاحب یو خبره کو لکه پاکستان څونه آپشنز چې کوم هغه ایکسرسایز کړ. تاسو وکتل چې اوس د پاکستان یو خبره کړې وه چې یاره پاکستان کې بیا حملې وشوې نو تر هغه پورې موږ غضب للحق سیز کړی دی، پاس کړی دی خو موږ به بیا سخت جواب ورکوو. نو که تاسو وکتل بنو کې
بیا په نیکست ډے په باجوړ کې تقریبا 40 د پولیس او د سکیورټي فورسز اهلکار شهیدان شو. پاکستان now is optionless. نو تاسو نو ګورئ چې طالبانو پالیسی سو فار سکسسفل روانه ده. حسن زه د مثلا فایده لپاره خبره نکوم، ځکه چې ډېر خبره نه ریټایر نو ماته د اپریشنل پلانینګ یا د هغې د پلانس څه خاص پته نشته دی. خو زه صرف د چا خبره تاسو چې د 2+2 کوم یا چې کوم خلکو سره خبره وکړم. د پاکستان افغانستان پالیسۍ کې دوه تبدیلیانې راغلي دي. یو خو دا ده چې فار د فرست ټایم یو داسې کلیریټي راغلې ده چې دا مخکې نه وه، او دا کلیریټي داسې راغلې ده چې موږ به هر کله چې د افغانستان سایډ نه به په پاکستان باندې څه قسم دراندازي وشوه یا څه دهشتګردۍ کاروایي به وشوه، نو پاکستان به فورس استعمالولو، هغه فورس به له کیلیبریټي طریقې سره استعمالولو، په هغې کې به مو یو ګام په مخه اخیست، دوه ګام هم په شا اخیستل فار اوبویس ریزنز. نو زما خیال دی چې یو خو د پاکستان په پالیسۍ کې هغه ابهام خو نو خو د بهر نه ابهام ښکاري، دا ابهام مکمل طور سره ختم شوی دی. پاکستان از ان نو موډ ټو ټیک نانسنس اینی مور. یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده حسنه پالیسي لیول باندې چې د پاکستان د یو ذمہدار ملک په حیثیت باندې د طاقت استعمال چې کوم دی هغه ډېر کیلیبریټډ طریقې سره کوي. نو کیلیبریټډ طریقې سره دا دی چې پاکستان سره خو بې انتها طاقت دی که نه، نو هغه طاقت هغه فوجي طاقت استعمال کړي نو افغانستان کې به څه پاتې نه شي. نو خو دا نه کول غواړي ځکه چې د هغې نور دغه دي امپلیکیشنز دي یا ریپرکشنز دي. پښتانه دي زموږ مسلمانانو دي د عوامو کلتور دومره نشته چې کومه ګورننګ ټوله ده یا امارات چې دلته وایي د دې خلکو دغه ده، نو په دې وجه پاکستان د دغه نه کار اخلي، د صبر نه کار اخلي. حالیه چې کوم تاسو د موجوده صورتحال اشاره وکړه او دې کې تاسو دا وایي چې لکه د پاکستان د باندې حمله وشوه، پاکستان د هغې په دغه کې ډېره مسکولر دغه نه ده کړې. نو زما خیال دی چې میسیجنګ خو شوی دی ډېر زیات او مضبوط میسیجنګ شوی دی، او د لیډرشپ په نښه کېدلو دې کې موږ سره هېڅ شک نشته دی. خو که تاسو وګورئ نو په لیډرشپ نښه کولو کې د یو سټیټ دپاره بنیادي پرابلم دا یي چې الټرنیټیو به څه وي. نو چې هر کله تاسو الټرنیټیو په دغه باندې راولئ نو بیا هغه کار کولو کې یا هغه قدم اخیستو کې تاسو ته زیات دغه ممانعت نه ښکارېږي. که تاسو وګورئ نو بدخشان کې په 13 هفته کې یا په دې هفته کې څه لږ ورته کې ریوولټ چې کوم دی هغه رادل شوی دی، او NRF چې کوم دی نیشنل لیبریشن فرنټ چې کوم دی هغوی خپل ريزسټنس زیات ارګنایز کوي. او زما په خیال د بعضې چې کوم دغه دي ډسټرکټس دي ولسوال دي د هغې نه د طالبانو ریټریټ هم شوی دی، وتي دي د هغې نه بعد. نو I think it's a little early to say, but I think it is the beginning of the end for the regime as such, as the way I see it. وخت به څومره لګي anybody's guess. پته کې چې باندې کې بل ډېر ویریبلز دي. نو زمانه د خیال چې د پاکستان په دې موډ کې دی چې هغه مطلب دا دی چې بالکل چپ کینی او سټیټ سره د پاکستان سره مختلف آپشن دي. هغې کې بلا آپشن دي چې هغه ډسکریټ آپشن دي او بلا آپشن دي چې اوورټ آپشن دي. موږ ته صرف فوجي یا کاینټک آپشن ښکاري، خو ډېر نان کاینټک آپشن هم ورسره چلېږي او چلېدل پکار دي. جی حسن سره ته وایي چې دا بنو حملې نه پس موږ وکتل چې د چاینا سپیشل ریپرزینټیټیو هغه لاړ کابل ته او امیر خان متحد سره ولیدل او هغه بیان نام ښکاره پته لګېدل چې هغوی ته وایي چېرې تاسو داسې ګامونه واخلئ چې ویزیبل وي او د هغې څه ریزلټ اورینټډ وي. د هغې نه پس د باجوړ واقعه وشوله. تاسو ګڼئ چې چاینیز چې دي هغوی ډېر اوورټلی په دې کې چې کوم دی کوشش کوي چې یاره اسکلیشن ونه شي او دا مسله حل شي. د چاینیز سره څه لیورج شته طالبانو باندې استعمالولو یا طالبان د هغوی ای ټي آی ایم نه مني نو ټي ټي پي باره کې به یې څه ومني؟ زما خپل خیال دا دی. قسم دی کې دوه خبرې دي. پهله خبره خو دا ده چې د ګریټ پاور یا د سپر پاور دغې بهیویئر صحیح نو پهله به په دې لږ خبرو کړو، بیا به ستا سوال ته راغلم. ګریټ پاور چې کوم هغه سټیټس کو پاور دی او سټیټس کو پاور دا نه غواړي چې د هغې په امیډیټ نیبرهوډ کې هغه ډرایینګ بورډ چې کوم دی هغه ری ارینج شي یا د چس باندې چې کومې مهورې هغه ری ارینج شي، هغوی دا نه غواړي ځکه چې هر کله چې د هغوی په ګاونډګرۍ کې صورتحال بدلېږي نو هغه انسرټنټي طرف ته ځي او ګریټ پاور د انسرټنټي نه خوښوي. نو دا دس از ټرو اف امریکا، دس از ټرو اف چاینا آلسو. نو چاینا به هېڅ چېرې دا نه غواړي چې په افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم دواړه د هغوی تقریبا ګاونډ دی وایلنس یا په یو داسې حد ته ورسېږي چې هغه بیا د کنټرول نه بهر شي. چاینا ویل ناټ ډو دیټ ځکه چاینا د مصالحت لپاره کوشش کوي او د دواړو ملکونو کې د خبرو لپاره کوشش کوي. بهرحال زما په خیال باندې چاینا ته د دې خبرې احساس دی
چې طالبان چې کوم دي هغه irreconcilable دي. نو هغه سلیکټډ پاغي کې لاره ورته کوشش کوي چې بھئی د کدی ګروپ سره خبرو کوم نو کې دې شي دا خبره ټیک شي یا کدی ګروپ سره خبرو کوم یا کدا خلک سره ملاو کوم یا کدا دغه سره کوم باقي کې هغه ما خیال دا ایکسپلورټي دغه دا دی چې موږ به آینده کې خبره کوو چې سره به خبره کوو کم خلک دي چې موږ سره زیات پلاین دي کم خلک سره زیات پلاین نه دي. زه به دې خبرې کورولري د موجوده خبره دا کوم که تاسو اخبار ویلي نیویارک ټایمز کې پرون یو رپورټ راغلی دی چې احمد نژاد چې کوم د ایران صدر چې کوم هغه اسرائیلي انټيليجنس ډېر مخکې کانټیکټ کړی او د موجوده حمله کې د هغه یو رول دا چې احمد نژاد به الټرنیټیو لیډر کې چرته د ایران کې دنه د لیداري چې وګورځي احمد نژاد به الټرنیټیو لیډر هغه په هاوس ریسټ کې نو چې کله دغه په کور باندې حمله شو د حمله مقصد چې ګارډز مړ کی نو د ګارډز مړ کو د احمد نژاد خپل زخمی شو دا غیر په سره پلان لګول کې کامیاب نشه او رژیم لا په خپل دی ولر دی بار د ما د خبرې مطلب دا دی چې دغه سي کلندستان طریقې سره مختلف ملکونه مختلف پاور سنټر سره په مختلف ادوارو کې رابطه ساتي کاغه چین دی کاغه پاکستان دی کاغه ترکی دا کاغه قطر دی کاغه یو ای دا دا یو دغه د اټس ان انګوینګ پروسس چې شی په کوم طرف تکینه لګیدل دي دغه هغه مکمل تور سره څوک ماپ اؤټ کول نشي جی اصل خدای ته چې جنرال صاحب اسی افغانستان کې خود دننه چې کوم ریپورتس راځي او ډېر لیک کوم ریپورت کیږي نو خدای چې حالات ډېر زیات خراب دي نو تاسو څه غواړئ چې پاکستان کپرس کدا حالات داسې خرابېږي او ظاهره خبره ده انټرنل ایرپشن بکیږي والکانیک ایرپشن بکیږي او هغه سره به حالات نور خرابېږي پاکستان یا گاونډي هیوادونه د رژیم چینج په حواله سره داسې سوچ روان دي چې یو چینج راځي کوم چې تاسو د بیګینینګ اف انټ خبر او کړل نو چې دا ډېر آرډرلی کیاټیک نه وایلنس ریډن دی ګوره حسن ریاست چې کوم دی یا د ریاست چې کوم ایجنسی دا چې په کلاره بالکل نه کینی هغه همیشه تور سره دا پلان چې کوم دا هر یو کنټینجنسي د لپاره موجود دي هغه پلان کار کوي کار نه کوي او بل خبره ده او باقي کې بل اف سن برسي خو د فیکټ اف د میټر دا دی چې هر یو انټيليجنس ایجنسی یا هر یو فارن افیس یا هر یو حکومت یا ریاست چې کوم دی هغه مختلف چیلنجز د لپاره خپل پلانز خامخا جوړي the same is true of Pakistan the same is true of China the same is true of any other country Iran America for that matter نو په افغانستان کې د نماته سو پروګرام د مخکې مې خبره کړې و چې په افغانستان کې د درینیم پاور سنټر دا اکثر دا فارمولیشن کوم د افغانستان باره کې افغانستان کې چې کوم ټول اسټیټ پاور سنټر دی هغه کندهار دی محمد زئی احمد زئی رولر پاتې شوی دی او د موجوده چې کوم موومېنټ د مور دن شیکر دی او الټرنیټول د ریلیجیس لیجیټیمیټ چې کوم دا د موومېنټ هغه د کندهار دی نو دا یو مطلب دا دی هغه سپیریچوال یا انټلیکچوال چې کوم دی هغه پاور سنټر دی دویم چې کوم پاور سنټر دی هغه حسن پکتیا ده لوی پکتیا د کې خوست دی پکتیا ده پکتیکا ده سرحد پورې بده کې ننګرهار شامل دی یا کابل هم پکې شامل دی دا د حقانیانو د سوورنټي علاقه ده د دې کنټرول علاقه ده حقانیان چې کوم دین دا زدران دي دا احمد زئی محمد زئی نه دي او دای په احمد زئی محمد زئی کندهار سره په ټریټي الاینس کې دي لکه دای بذور شمشیر فتح شوی نو په 2021 کې د یو ټریټي الاینس کړو thanks to پاکستان نو د حکومت کې راغلی او بیا جوائنٹ الاینس کړه او دغه په ځبني بیا کابل فتح شو دریم چې کوم پاور سنټر د هم ډیر اهم دی چې هغه شل کاله لګي صفات شوی دا هغه د هندوکش نه پورته دی هغه کې تاجک دي تقریبا 20-25% خلک دا دي بیا ازبک دي بیا نور ماینورټي دي حزب وحدت ته او داخله دي سنټرل آیلند چې دا دریم پاور سنټر نیم پاور سنټر چې کوم دغه هرات دی او هغه د ایران د افغانستان نه کې چې کوم ایران سره ملایويږي دا نیم پاور سنټر دی زمونږ د پالیسی لیول باندې پرابلم دا دی د پاکستان حسن چې د درینو پاور سنټرز کې یو پاور سنټر تاسو مکمل طور سره مخلص نه دی یا مکمل پرو پاکستان نه دی کته سرحد پورې څوک دی نو هغه حقانیان دي نو ستا مجبوری دی پر ریاست په حیثیت کې د پاکستان د ریاست په حیثیت کې ستا مجبوری دی چې ته په افغانستان کې یو داسې ریپرزنټیشن طرف ته کوشش وکړي چې هغه ریپرزنټیټیو وي چې هغه لګو د کتا سره دغه پلاینټي او ستا خبره مني نو هغه پښتانه بیا په دې کې د فکر او په پښتنو کې بیا ته کوشش دا کوي چې حقانیان او کندهار چې د خپل کې ملاو کې نو the result is the present dispensation however TDP باندې خبره دغه شو we fell apart او TDP چې کوم دغه دی وخت کې زما په خیال باندې
دغه پروکسي نه د ملاتړ نه ده د حقانیانو ملاتړ نه ده بلکې ټي ټي پی زما په خیال باندې دی وخت کې د اسلامي اماراتو ملاتړ دی دا تاسو سوال کې د دې باندې کوم دا یو اهم پوینټ چې موږ ډیسکس کوو نو که تاسو د ټولر منظرنامې ته وګورئ نو تاریخي طور سره افغانستان پاکستان سره فرند نه دی پاتې شوی کاغه د پښتونستان ایشو وا کاغه د هلمند اوبو خبره وا کاغه د ماجرونو خبره وا جی تاسو دا خبر وکړه چې یاره د پښتانه چې کم دي دا د پاکستان سره خو که هیستوریکلی وګورئ نو د پاکستان سره دښمنی خو د افغان پښتنو کړې ده نه تاجک کوي نه ازبک کوي نه هزاره کوي هغه ته وسم د ډیورن لاین کوله سکوله نه دا وی چې دا سرحد دی هغه وسم غواړي چې پاکستان سره زموږ دښمنی د څه خبره ده نو نه کلیمز لري نو تاسو ګورئ نه چې تاریخي تور باندې د پاکستان سره مخالف خود افغان پښتون پاتې شوی او پاکستان همیشه الته کې په پښتون باندې انویسټمنټ کړي سرمایه‌کاری کړي دا او بیا وی ما سره دوکه شوی دا خبره سټیک ده دا چې خبره وي څنګه اردو کې څنګه شعر دی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اگر بات ہے رسوائی کی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی نو دا خبره په دې باندې پریدو بهرال خبره دا ده چې د شلو کالو کم تاریخ دی نو د شلو کالو چې کوم د فرست ریپبلیک دورو په دې کې ازبک او تاجک هم تاسو ته ډېر زیات لکه خبره دښمنی وخوړه څرګنده کړې وه کله چې د افغان فوج ری اورګنایزیشن کې د افغان نېشنل سکیورټي اینډ ډیفنس فورس په 2001-2002 کې نو مارشل فهیم د ډېر لوی فوج تقریبا د 7.5 لک فوج خبره کړې و چې موږ 7.5 لک فوج پکار دی او هی واز ټرایینګ ټو سیل دس آیډیا ټو دی امریکن نیټو نو هغه د تاسو کې چې په افغانستان د دومره لوی فوج ولې پکار دی نو دا آیډیا دا و چې زموږ دشمن چې کوم دی هغه پاکستان دی that is why we need a standing army as big as he suggested that نو دا مطلب دا دی چې خبره دا خبره لومبۍ خبره دوباره راځم چې د درینمو په وسیله کې یو فرند نه دی او پښتانه چې کوم دي نو هغه خو زموږ خو د چا خبره تربورولي د خپلو کې نو د تربورولي دغه نه خبره کې تربورولي څنګه یو تربور څنګه نو موږ یو بل تربور خپل کړو او دا خبره ده چې د افغانستان په زموږ د کلچر چې کوم دی هغه کې سیالي ډېره زیاته او حسد هم ډېر زیات دی نو په سیالي او په حسد کې د افغانستان پښتانه چې کوم دي غریبانان هغه د یو سنډروم دغه دی د چا خبره ده وکټم اف سنډروم او سنډروم ته چې انګور چې کوم دي ترخه دي نو د پاکستان د ترخه انګور هغه ډېر دغه ښکاري نو په دې وجه باندې مغینمات دغه واقعي او باقي بیا د پولیټیکل بوګي ګرا شي کله پښتونستاني کله ډورن لایني کله په سرحداتو کې دغه کله د سمګلینګ خبرې کله د ریفیوز خبر راشي نو دا به دغه چلیږي I don't think so چې د مستقبل قریب کې څه داسې clear cut solution شته I think we will just go along the way it is yes بس زه خاصه مشوره خیر هغه خو maybe politically incorrect no need not there last comments سر خبره کوم د ایران د خاموشي غونډه کې دا او تاسو تیر ورځ ډېر زبردست انالیسز هم کړو بیا زمونږ انټیریئر منسٹر محسن نقوی بدل لاړ نن ریپورت سو چې فیلډ مارشل هم روان دی هغه بیا کنفرم نشول دا غي لا پته نه لګي چې دا څه دغه نشته دغه ریپورټلی فیکټ ریپورت دی نو تاسو به چې د وخت کې سره باندې د ایران امریکای پاکستان ترمنځ ده زما خیال دا دی حسن چې افټر ریډینګ میډیا چې امریکا چې کومه دغه بے صبر دی مډ ټرم الیکشن دی مډ ټرم الیکشن کې سر دی لګډې پرایمریز وګټلې او this can be a sticking point in midterm election the Trump چې کوم popularity دا هغه 34% لاندې وتلی ده which is the lowest in American in his political history یو خبره خدا ده دویمه خبره ده چې د امریکای په دې بے صبرۍ کې د اسرائیل ډېر لوی لاس دی او درېمه خبره ده چې په دې لاین اپ کې زما په خیال چې کوم اګریوډ عرب سټیټس دي جسټیفایبلی هغه لږ غوسه کې دي سعودي عرب غوسه کې دي یو ای په غوسه کې ده د قطر په غوسه کې دي د ګیس په وجه او دغه سي بحرین په غوسه کې دي نو دا یو فیکٹر دی نو زما په خیال موږ په جذباتي خلک کې ډېرې خبرې کوو او زما په خیال چې لاین اپ چې کوم دی هغه د ایران په حق کې نه دی انټرنیشنل لاین اپ د هرمز چې کوم تیل تیریږي دا د ایشیا د ریکوایرمنٹ 85% دی او په دې کې جاپان شامل دی ساوث کوریا شامل ده چین پکې شامل دی دا ملکونه دي نو کوریا زیاته افیکټ شوی ده د هرمز د بلوکیډ په وجه باندې یا ډسرپشن په وجه باندې د قطر ګیس چې کوم دی دا د دنیا د پیداوار 30% دی او هغه ګیس نشي ورته ځکه چې ګیس از انټایرلی انرژي ډیپندنت
تیل خو په کروډ څه په 15 پایپلاین باندې وته شي نیم تیل وته شي پورا نشي تللی 10 بلین بیرل پر ډے وته شي ملین بیرل پر ډے وته شي ټوټل چې هرمز ترانسپورت کې 20 ملین بیرل تقریبا نو نیم وته شي په د ګیس لپاره نور څه دغه نشته وټ ایم ټرایینګ ټو سې چې ایران دی وخت کې د دنیا اکانومي په خپل لاس کې نیولې ده لکه دغه کې نیولې ده او انټرنیشنل انوایرنمنت دا دی چې دی وخت چې نن چې کوم سنټیمنټ دی هغه که روس دی که چاینا ده که ساوث کوریا ده که هندوستان دی که عرب ملکونه دی دا وایي چې د سټیټ اف هرمز چې کوم د جګړې نه مخکې سټیټس دا به تاسو بحال کوئ د هغې مطلب دا دی چې ټولز به نه اخیستل کېږي د شپینګ هراسمنټ به نه کېږي او دا چې څنګه یو انټرنیشنل واټر مخکې دغه دی چې دنیا اکانومي چلیږي دا چې انټر ډیپندنت اکانومي ده زما په خیال ایران سره لیوریج خو شته خو اټ از ا ویری نیگیټیو لیوریج دا نیگیټیو لیوریج چې کوم دی ان د لانګ رن شپږ میاشتې کې کال کې دا به د ایران خلاف دغه کېږي باقي په ایران کې دنه ډسکونټنټ چې کوم دا ډېر زیات دی تاسو انالیسس وګورئ یو تومان چې کوم دی هغه تقریبا هغې خپله ویلیو 600-700% غورځولې ده په ایران کې دنه د خوراک قلت دی د سرې قلت دی او د نورو څیزونو قلت دی چې ایران په خپل هم په ابنای هرمز باندې د خپل امپورټس لپاره ډیپنډ دی ایران خپل ریفاینډ تیل په ابنای هرمز باندې واپس رالیږي او هغه د امریکن بلوکیټ په وجه باندې نشي راتلی نو there is a lot of economic turmoil inside Iran also نو جذباتي خبرې په خپل ځای باندې دي خو زما خپل د دې خیال دی ما په آرټیکل کې دا خبره لیکلې وه چې پرسپچوال ویکټري وشوه ایران ته د کامن پرسپشن کې یا پبلک پرسپشن کې ایران has won but Iran should go for a deal this is the time to go for a deal because in the long run چې کوم دا چیس بورډ دی دا به د ایران خلاف الاین شي او دغه ترتیب باندې الاین شي او که انفراسټرکچر ډیمیج نور شي جګړه دوباره شروع شي نو ایران د هغې د ریکوري لپاره بل ټایم ډېره پیسه به په هغې باندې لګي او دا د هېچا په حق کې نه ده د ایران په حق کې نه ده د پاکستان په حق کې نه ده د ګلف په حق کې نه ده او د دنیا په حق کې نه ده